دوستانو موږ د اونۍ په جریان کې حتما په خپرونه کې یو شاعر هم میلمه کوو چې نن هم له نیکه مرغه زموږ سره شاعر دی. دی به خپل شعرونه راته وایي چې ولې شعر و شاعرۍ ته مخه کړه. خپله په ځانګړې توګه دوستانو دغه د شعر او شاعرۍ د کوم مسلک چې دی کومه لاره چې ده ډېره ښکلې ده. شاعران همیشه هڅه کوي چې مطالعه وکړي. هغه کسان چې شعر لیکي بدون له مطالعې څخه د دوی په شعر کې بیا نوښت او ښکلاوې نه راځي. نو د قلم او د علم خلک دي شاعران همیشه د دوی هڅه او دغه ده چې ټولنې ته داسې څه ووایي چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره وي. ټولنې د دوی په شعر کې حتما پیغامونه وي او شاعران دي چې د ټولنې ډېرې ناخواله په شعر کې راخیستې دي او د عامه پوهاوي په تړاو باندې دوی ډېر کار کوي. نو له نیکه مرغه نن را سره په خپرونه کې ښاغلی بیت الله امیني صاحب دی چې دی شاعر دی. دوی سره دوی د شعر او شاعرۍ په تړاو باندې بحث کوو. امیني صاحب ستړی مه شي، په خیر راغلی. سلامونه مینه او درنښت. دوه بیته دي نو وایي چې په مینه به دې ښکل کړم او ناره به د تکبیر کړم. ماشاءالله. په مینه به دې ښکل کړم او ناره به د تکبیر کړم، راویښ به مسلمان کړم، راویښ به یې ضمیر کړم. او یوې کونډې د خانانو مخکې داسې چیغه وکړه، یوې کونډې د خانانو مخکې داسې چیغه وکړه، دا لاس به مو پرې وتړم، دا ځل پې به زنځیر کړم. سلامونه مینه او ادب. خدای دې وکړي چې تاسو او د ملي تلویزیون ټول همکاران او همدا شیبه هغه کسان چې د ملي تلویزیون له پردې څخه موږ په ژوندۍ بڼه ګوري ټول به جوړ او روغ یو، د صحت جامې په تن. خوشحاله اوسئ امیني صاحب. تاسو ته هم په چارو کې بریا وغواړو. مننه چې زموږ سره نن خپرونه کې میلمه یې. امیني صاحب شعر او شاعري لکه څنګه مخکې مې چې یادونه وکړه د ذوق مسله ده، د خپله د هغو مسلک سره د مینې مسله ده. څنګه به دغو مسلک ته مخه وکړه او څنګه شعر او شاعري کوئ؟ څومره وخت کېږي چې تاسو شعر لیکئ؟ کمال صاحب ځکه داسې خبره وکړم نو شاعري ما نه غوښتل چې زه شاعري وکړم، خو زه وخت او حالاتو مجبوره کړی وم. او شاعري هم هغه څه دي چې ته په ژوند کې د څه شي نه متاثر شي او تا باندې تاثیر کړه، یعنې هغه کوم څه پټ احساسات چې ته لرې نو هغه د تا نه که اظهار کېږي او خپل زړه بړاس وباسې نو یوازینی لار شعر دی چې ته یې ولیکې. هغه که د نظم برخه وي او که د غزل برخه وي، په هر کوم فورم کې چې ته لیکنې کوې نو هغه د زړه بړاس په هغو کې وباسې. نو تقریبا 15 کاله کېږي چې زه شعر او شاعري کوم. شعر و شاعرۍ د مکتب دوران کې پیل کړی وه که نه د پوهنتون یا د مکتب نه فارغ دوران؟ د ذوق مې د مکتب د دورې نه وه، نو بیا وروسته د مکتب د دورې نه مې په ذوق باندې د ادبیاتو پوهنځی هم ولوستم ماشاءالله، او د پوهنتون په دوره کې مې په شعر او شاعري باندې پیل کړی. یو شمېر کسان وایي چې یو څوک د ادبیاتو پوهنځی وایي حتما به شاعر شي، نور بیا وایي نه ادبیات او شعر سره صحیح ده چې شعر د ادبیات یوه برخه ده، خو مګر هم شعر یوه ذوقي مسله ده. مهمه نه ده چې ته ادبیات وایې ته به شاعر کېږي، یعنې کولی شي څوک هېڅ یو بل پوهنځی هم یو ډېر ښه شاعر وڅېږي. بلکل کمال صاحب داسې ده خبره چې که یو څوک غواړي چې په زور باندې یو څه ولیکي نو هغه ټولنه هم نه خوښوي او د ده مینوال یې هم نه خوښوي. شعر یو الهي تحفه ده، زه وایم چې یو چاته خدای پاک ورکوي، یو ذوقي مسله ده. نو که یو څوک غواړي چې مثلا په زور باندې یو څه ولیکي دا ناممکنه ده، او که ولیکي هم همداسې څه به نه وي چې مثلا مینوال پیدا کړي. واقعیت هم دی، ډېر عالي. ښه نو ستاسو دوه بیتونه مخکې هم واورېدل، د خپرونې دې برخه کې ستاسو یو ښکلی شعر اورو، د هغې نه وروسته بیا نور هم په شعر و شاعرۍ باندې بحث او خبرې کوو. مننه. یو غزل مې نوی لیکلی دی، نو دا چې د موږ یو مشر خلیل رحمان حقاني صاحب پسې مې یو څو کرښې لیکلي دي، په هغو په تړاو باندې ده. نو ډالۍ دې ورته دغو روح ته وي چې یو سړی رانه روان دی پسې ګونګه زمانه شوه، یو سړی رانه روان دی پسې ګونګه زمانه شوه، ټول عالم پرې خفه شوی پسې ړنګه زمانه شوه، او نن د رب دیدار ته درومي په جامو کې نه ځایږي. کمال صاحب نن د رب دیدار ته درومي په جامو کې نه ځایږي، خو خبر نه دی په دې چې پسې څنګه زمانه شوه. او خدای راوله قیامت که دا رښتیا وي چې یار درومي، خدای راوله قیامت که دا رښتیا وي چې یار درومي، خدای راوله قیامت چې پسې دنګه زمانه شوه. او موږ د خپلو غم اخیستی یو روان یو د بل کور ته، موږ د خپلو غم اخیستی یو روان یو د بل کور ته، رانه هیره دا خبره چې بدرنګه زمانه شوه. او ملا غلی د مجلس په څنګ کې داسې راته ووی، کمال صاحب ملا غلی د مجلس په څنګ کې داسې راته ووی، بس قیامت ته نږدې شوی چې څو رنګه زمانه شوه. او ما بیتک ته د ماشوم اواز کولو چې مرګ راغلو، ما بیتک ته د ماشوم اواز کولو چې مرګ راغلو، راته وایي اوس یتیم دی اوس پرې تنګه زمانه شوه، راته وایي اوس یتیم دی اوس پرې تنګه زمانه شوه.
د حقاري صاحب روح دې ښاد وي او تاسو ته هم چار کې بریا ښکلی شعر مو لیکلی وه. خپله شعر او شاعري چې ده مخکې تاسو یادونه وکړه چې دا د زور خبره نه ده، دا به خپلې مینې په خاطر باندې شعر او شاعري کوې. ته په 4 ساعتونو کې څومره وخت دې ته ورکوې چې مطالعه وکړې، مثال شعر ولیکې؟ که څه هم ژوند ډېر مصروف وي، بوختیاو څخه ډک وي، خو بیا هم شعر او شاعرۍ ته حتما به شاعران وخت ورکوي. تاسو هم وخت شته دی که نه چې شعر ولیکئ یا د شعر په تړاو باندې مطالعه وکړئ؟ د مطالعې دپاره وخت لرم او ما په 4 ساعتو کې خپل وخت مشخص کړی دی چې زه باید یو څه ولولم. او پاتې شوه د شعر خبره، نو هغه بیا خپل وخت غواړي په خپله. هغه وخت چې کله راشي نو که ما ورته ځانګړی کړی نه ویم نو خپله یې رانه شعر باید زه ولیکم. په کوم فورم کې تاسو ډېر خوشحاله یې چې شعر ولیکئ؟ ما اول قلم کمال صاحب په نظم باندې خوځولی دی او نظم مې لیکلی دی، نو خو اوس په الحال د غزل شعر او د نظم په برخه کې مې ډېر کار کړی دی او په نثر باندې هم یو څه لیکنې لرم، خو تر اوسه مې هڅه ده ډېره ده چې تاسو شعر ولیکئ او په نظم کې ډېر کار وکړئ. مننه. که راته ووایئ چې خپله چې تاسو شعر و شاعري کوئ، نظمونه لیکئ، غزلې لیکئ، دغه شعر و شاعري تر اوسه پورې استادانو ته ښودلې، کره کتنه پې شوې، یا بهیر کې هم داسې مثال بهیرونه دي ادبي هغو ته ورغلي، یا ځینې وخت اوس خو لا نیکه مرغه ډېر سهولتونه دي سوشل میډیا ده، په سوشل میډیا کې هم ستاسو د شعر په تړاو د خلکو نظرونه غوښتي او که نه؟ خپله د رسنیو سره کله کله په خپرونو کې مل وم او ګډون ورسره کړم. نور هغه د اوس دپاره داسې بهیرونه موږ نه لرو چې مثلا هر څوک لاسرسی ورته پیدا کړو یا ډېر وخت په عامه ځایونو کې جوړ شي. نو خو بیا هم هڅه او کوشش ته همدا وي چې کله خبر شو چې کوم ځای کې ادبي بنډار دی یا مشاعره ده، نو هغه پورې کوشش کوو او هلته ګډون کوو. د شعر په تړاو ما پوښتنه دا وکړه چې څومره د استادانو نظرونه تاسو خلئ، یعنې کره کتنه تاسو په شعر باندې تر اوسه شوې ده که نه؟ مثال هغه حتما ځینې وخت انسان پوره نه وي، د شعر و شاعرۍ کې د ضعف نکتې هم وي، هغې ته څومره پاملرنه تاسو کوئ کله چې راتلونکی شعر بیا لیکئ؟ بلکل. نو د خپلو نیمګړتیاوو په خاطر باندې او د کره کتنې په خاطر باندې د مونږ د هغه خبره د صنف یو ګروپ دی د ادبیاتو په پوهنځی، نو په هغه کې موږ چې کومې لیکنې کوو په هغه کې دغه لیکنې او اشعار موږ سره شریکوو تر څو ټول هغه همصنفیان چې مثلا د ادبیاتو د پوهنځي محصلین وو نو هغه کره کتنه پرې وکړه. د پوهنتون له استادانو سره ډېر کم څه شریک کړي ځکه لاسرسی نه لرو او ورتګ نشته دی هلته. زه خپله د غزني پوهنتون نه فارغ یم، نو ماشاءالله موږ ډېر تکړه استادان هم هلته لرل، لکه مصطفی صفا تاسو به یې پېژنئ انشاءالله، د ادب یو ګل دی د چا خبره. موږ خو دا چې لاسرسی نه لرو او نشو ورتللی نو ډېر څه مثلا ما مخکې یادونه وکړه د سوشل میډیا ځینې وخت ډېر تاثیرات کوي، ډېر مثبت اغېزې کوي. کولی شي چې مثال موږ په خپل فیسبوک پاڼه یو شعر د کره کتنې لپاره وړاندې کړو، ډېر استادان پرې نظر ورکړي. نو له تاسو څخه مننه کوم د خپرونې دې برخه کې یو بل شعر ستاسو اورو. مننه. یو بل غزل به هم ووایو کمال صاحب چې د ستړو ستړی انتظار دی، سړی څه ووایي د ښکلو ښکلی انتظار دی. سړی څه ووایي سړی څه ووایي د ستړو ستړی انتظار دی، سړی څه ووایي د ښکلو ښکلی انتظار دی. سړی څه ووایي لا مې خبرې د بېلتون ورسره کړې نه دي، لا مې خبرې د بېلتون ورسره کړې نه دي، د یار د اوښکو څه قطار دی. سړی څه ووایي او زړه خو مې نه مني خو یاره بس د حق خبر ده، زړه خو مې نه مني خو یاره بس د حق خبر ده، د ځان کدن د سلګو وار دی. سړی څه ووایي او مناسب نه ده چې شمغلی د رقیب په مخ کې. کمال صاحب مناسب نه ده چې شمغلی د رقیب په مخ کې زما په سر د یار گزار وي. سړی څه ووایي د یو بیت لږ شوخ دی، بښنه غواړم چې هم مې د خوښه هم یې زه له حد وتلی خوښ یم، هم مې د خوښه هم یې زه له حد وتلی خوښ یم، موږ بېلوي د رقیب کار دی. سړی څه ووایي او لاسونه ورکړئ بدبختۍ له ملکه وشړیه، وطن په لال باندې سینګار دی. سړی څه ووایي او وطنه ستا غزل پرې لیکي، اوس یې رنګ خلاص شوی بیتک ته بل قلم په کار دی.
سړی څه ووایي. ډېر عالي، ډېر په زړه پورې. ښه، په ټوله کې به که داسې ووایي چې شعر و شاعري که څوک غواړي چې شعر و شاعري موږ ته په استادانو چې تاسو غواړئ شعر ولیکئ، نو مهمه مسله دا ده چې ډېر پکې مطالعه وکړئ او ځینې سبکونه د شعر و شاعرۍ باید تاسو خپل کړئ، ځکه پښتو ادبیاتو کې ځینې مکتبونه دي د شعر و شاعرۍ، ځینې سبکونه دي چې هغه باید تعقیب شي. مثال که د کاظم خان شایده، حمید مومند او دې ته ورته د نورو شاعرانو نومونه موږ اوس مې ذهن ته نه راځي، دا وخت دا ټول د هندي سبک شاعري کوي. همداسې خوشحال خان بابا شعر ته راشو یا دې ته ورته نورو هغه بېل سبکونه لري. رحمان بابا شعر بیا ځانګړی سبک او روان څلیز سبک لري. تاسو څومره هڅه کړې ده چې نور شاعران مطالعه کړي؟ په ټوله کې داسې وایم کوم شاعران مو ډېر خوښېږي چې د هغې شعرونه تاسو ولولئ، یعنې ترېنه خوند واخلئ؟ زه خپله په کوزه پښتونخوا کې د منیر بنیري شعرونه ډېر ګورم او د ده له شعرونه ډېر متاثره وم. او نور کله چې یو څه مې مغز کې پیدا کېږي نو کوشش دا کړم چې هغه پورم باندې اول فکر ونه کړم، نو غواړم چې هغه څه چې د ما په زړه کې دي هغه ولیکم، هغه نو که پر پورم کې راځي، که په غزل کې راځي او په نظم کې راځي، په هر څه کې دی خپله ځان برابروي، همغه ته کوشش کوم په مغه پورم کې. بله، تاسو خپل ادبیات لوستي دي، په شعر و شاعرۍ باندې ښه پوهېږئ، ادبي فنون مو هم لوستي دي. څومره اړینه مهمه ده چې په شعر و شاعرۍ کې د ادبي فنون وکارول شي، تشبیهات ډېر عالي وکارول شي، نوې کلمې پکې راشي، سولیدلې کلمې هم که چې په نوي ترکیب کې راشي. دې ته ورته مثال موږ کولی شو چې په شعر و شاعرۍ کې خیال راولو، فکر راولو. دغه کوم توکي چې د شعر اصلي بنسټ جوړوي، دا د شعر و شاعرۍ په راوستلو کې څومره اړین مهم دي چې تر څو ستا شعر په نورو باندې خوږ ولګېږي؟ شعر خو داسې یوه خبره ده که موږ او تاسې د شعر دپاره یو سوچه کلمات غوره نه کړو او نوې اصطلاحګانې او نوي لغات پکې را نه ولو او اورېدونکي او لیدونکي ترې متاثر نه کړو د شعر نه، نو په ده باندې تاثیر ونه کړه، هغه کلمات او هغه شعر بې خونده وي. بیا یو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په شعر کې وزن ډېر مهم دی. هغه شعر چې وزن ولري نو که د قافیې سره تړاو ونه لري، قافیه کې کوم مشکلات وي نو وزن باید پکې حتمي وي، ځکه اوس موږ په پښتو ادب کې لوړ شعر چې دی آزاد شعر هم لرو چې ډېر مینوال لري او هغه موضوعات چې ته غواړې چې ټولنې ته یې وړاندې کړې او د ټولنې ناخوالې او یا ښېګڼې پکې په نښه کړې، نو آزاد شعر یوه نوې بڼه ده د پښتو ادب دپاره هم چې موږ څه پکې ولیکو او ټولنې ته یې وړاندې کړو. مننه. ښاغلی امیني صاحب، د خپرونې دې برخه کې به ستاسو یو بل شعر واورو او خپرونه به هم نور راونغواړو. نو که غزل راته ووایي که نظم، هر چې څه شي آماده وي مهرباني وکړي. یو نظم مې د فتح په وخت کې لیکلی دی، نو هغه نظم به ووایي چې دا د مینې انتها ده، دا د لوی الله رضا ده چې په یو ټغر راټول شو، د اسلام د دین رڼا ده، دا د مینې پیغامونه، دا د سولې اوازونه د مؤمن په غوږ کې وکړل نن بلال بیا ځانونه، او دا نړۍ به حیرانېږي، دا بوتان به ټول ماتېږي، دا د لوی الله وعده ده، د اسلام دین به چلیږي، دا د لمر نه هم ځلیږي، د سپوږمۍ نه سوا کېږي، نو خبر شئ مشرکانو ابراهیم ته ورګل کېږي، راشئ واورئ اعلانونه، دا د سولې اوازونه د مؤمن په غوږ کې وکړل نن بلال بیا ځانونه، او د اسلام تاریخ ګټلی سپین بیرغ یې دی ساتلی، دا ملا محمد عمر دی چې نړۍ اوس پېژندلی، کړي سلام د ټول همت ته، د ستا دغه شجاعت ته، د نړۍ کفار دې مات کړل د رښتینې حقیقت ته، نوم دې ډېر شه لکه غرونه، دا د سولې اوازونه د مؤمن په غوږ کې وکړل نن بلال بیا ځانونه، او ستا په لوري پل یږدمه خپل وطن ازادومه، شیخ صاحب ستا له دې نامې نه ټول کفار به زارومه، تا راوړي سره ګلونه، دا د سولې اوازونه د مؤمن په غوږ کې وکړل نن بلال بیا ځانونه، او د الله صفت یې کړی، د رښتیا صفت یې کړی، څوک چې ګل ته ورته شوی په دنیا کې د دنیا صفت یې کړی، د الله صفت یې کړی، د رښتیا صفت یې کړی، څوک چې ګل ته ورته شوی په دنیا کې د دنیا صفت یې کړی، هم اول هم آخرین شو په دنیا کې بهترین شو، محمد راځي دنیا ته د جهان څومره رنګین شو، نو بیتکه د بلال کړه اذانونه، دا د سولې اوازونه د مؤمن په غوږ کې وکړل نن بلال بیا ځانونه. ماشاءالله، ډېر په زړه پورې، ډېر عالي، ډېر ښکلی. پیغام مو څه دی، څه ویلی؟ ځانګړو توګه ځوانو شاعرانو ته ستاسو ویل څه دي؟ پیغام مو دا دی ځوانانو ته چې کار وکړئ، وطن کار او خدمت ته اړتیا لري، او یو خاص پیغام مې ځوانانو ته دا دی، اکثره محفلونو او مجالسو ته چې زه تللی یم د ځوانانو نظریات مې اخیستي دي، اکثره ځوانان داسې یوه مفکوره لري چې دوی ټول
اوس دا کوشش وکړه چې د طب په برخه کې زده کړې وکړي او که انجینري ده او ادبیات او نور کوم څانګې چې دي له هغې نه خود مختاره شوي دي دوی. نو دوی ته مې پیغام دا دی چې تاسو راشئ، وطن په هره برخه کې ضرورت لري او تاسو په هره برخه کې زده کړې وکړئ، ځکه که تنها په ډاکټر باندې هم نه کېږي، انشاءالله وطن کې هر څه زمینه برابره ده او موږ او تاسو به ټول په ګډه خپل وطن جوړوو. بله، ډېره مننه قدرمن بیت الله امیني صاحب چې زموږ سره خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو ته په چارو کې بریا وغواړو، تاسو ته ښه ژوند غواړو. ژوندی اوسئ. مننه.